کم ځای اورئ چې ختم دی ودرېږئ پسې ښه او د پېشمني پورې ودرېږئ چې کم ځای اورئ چې ختم دی ورځئ او د قاریانو پسې شاته ودرېږئ او قاریانو خوش قسمتي ګڼئ خپله چې الله درله مقدر کوي او تاسو ودرېږئ او شاته بالا خلک ولاړي او تاسو قرآن وایئ او هغې د قرآن نه مزې علي د قرآن نه مزې علي په دې د الله شکر ادا کوئ چې الله درنه په رمضان کې د قرآن د ویلو خدمت علي قاسم نانوتي رحمت الله علیه حج راتو په لار کې په د رمضان میاشت راله ملګرو ته وایي ختم به کوو هغې ورته وایي جماعت کې د قرآن حافظ نشته وی زه خدای بخیر کی زه یادوم کنه ون خطو ماښام له یوه سپاره یاده کړه جو په تراوو کې واوره جو بله ورځې بله یاده کړه دېرشتو ورځو کې قرآن یاد کو په تراوو کې واوره ښه حافظانو بختور یې علماو بختور یې چې په روژه کې ولاړ یې او د پیغمبر د سنت ژوندي کوئ او په قرآن هم ژبې جاري دي الله دې دا ختم قبول او منظور کړي کریم الله د دې ټولو دا ویل دا اوریدل کریم الله دا قبول کړي خدایا یا الله د نارینه و زنانه و ځوانانو مشرانو کشرانو دا ټول اوریدل قبول کړي خدایا د مولانا صاحب دې دا ویل قبول کړي خدایا یا الله د خود ستا د یری زمونږ د ټولو روژه ونن خدایا هغه بندیان یو چې ستا په حکم هم روژه کړې وه او ستا په حکم هم وس کوجه کړې ده خدایا تم رب یو بل رب هم نشته خدایا د قرآن د ختم موقع ده خدایا نیمه شپه ده خدایا مونږ ټولو ګناهونه په نیکو بدل کې خدا یا الله مونږ ټولو نه رضا شي یو صحابي ګوټ ته ناسو عجیبه دعا یې کوله دعا کې وایي اللهم انی اسألک بانک انت الله خدایا ستا نه ځکه سوال کوم چې تا الله یې که نه بل څوک شته نه که نه خدایا تا نه ځکه سوال کوم چې ته مې الله یې که نه بل شته نه که نه نبی علیہ السلام پسې صحابي ولیږو وی ده ته خوشخبري واړو وی الله یې دعا قبوله کړله وی ده وی چې بل رب مې شته نه که نه بل ځای مې شته نه که نه مونږ وایو انت مولانا لا مولا لنا خدایا زمونږ ته مولای بل مولام نشته خدایا